ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ ته راغلي یو د پیرسب سیمه کې د خرما باغونه ماشاءالله سکالې په ټنونو باندې حاصلات ورکړي دي. ننګرهار کې خرما ډیره زیاته حاصلات ورکړي دي. او ان شاء الله بالکل. څومره حاصلات به ورکړي؟ تقریبا دغه باغ به د 800 منو زر منو په خواوشا کې خرما ورکړي. یوازې یو باغ؟ او یو باغ. زویمه زیاته به وي؟ نه اندا شی به وي ان شاء الله. نن سبا د شیخ تجاران دلته راغلي دي، موږ سره ډېره ګزاره هم کوي خرما کې او زموږ تاسو باندې تجاران خرڅوي؟ تجاران موږ باندې خرڅوي او بله خبره دا چې ځوانان یعنې تا نه په خپل کور کې ګټه کوي؟ خو څه وکړو بس همدغه حال ده نو. او بله خبره دا چې ټول کارونه جوړ دي د خیر څه ځوانانو ټول بس ماشاءالله ښه کارونه روان دي، سړک په سر ولاړ. څو ډوله خرما دلته پیدا کېږي؟ دلته خو ښه خرما هم شته، سره هم ده او زیړ هم ده او یعنې الوبالو بالکل ښه ښایسته خوږه خرما ده که نه. دا کومه خرما ده؟ دا ښار نه راوړو، دا خرما ده. ښار نه راوړی؟ د ښار نه خرما راسي؟ ښار کوم ځای نه؟ پاس پر میاړۍ نه؟ هغې ځای نه راځي او دا به دغې باغونو نه د همدې باغونو کې اخلي. دا هم پخه خرما ده که نه؟ هو که نه. ستا دې درې څلور رقم خرما کې کومه خرما ده؟ خرما ده. دا خرما سختن تعالی په سپیشلی نامه سلام افغانستان. ستړي مشي ښه راغلاست او ورکړلی دا ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ ته راغلي یو د پیرسب سیمه کې د خرما باغونه ماشاءالله سکالې په ټنونو باندې حاصلات ورکړي دي او خرما ماشاءالله سکالې په ننګرهار کې ډیره زیاته رسېدلې ده. دلته راغلي یو باغونه هم شته دی، باغداران هم شته دی، زمیندار هم شته دی، تجاران هم راغلي دي. خرما دلته راشکې اخلي او د دې ځینې نورو کوم ځایونو ته انتقالوي او کوم ځای ته صادر کیږي. ښکلې په زړه پورې خپرونه درته جوړو، ملتیا مو وکړئ او زما سره پاتې شئ. قدرمنو لیدونکو دغه د پیرسب سیمه کې دلته 15 شپږ باغ دي. موږ په دې ګرمۍ کې په دې خولو کې موږ دا په دې ټولو باغونو باندې وګرځېدو. سار نه راغلي یو دا د 2-3 ساعته، خو دوی موږ ته هېڅ اجازه رانه کړه. نه پوهېږم چې ولې. خیر دلته چې کوم مسؤلین دي هغوی چې موږ ته مشرانو اجازه نه ده راکړې او بل ته زنګ هم وخه. خیر خو افغانستان دی او بل زمونږ د خولې دنده او دا خو مسؤلیت دی زمونږ، خو د خلکو احساس. یو تجار مې پیدا کړ، تازه خرما اغوستې ده، د باغ نه راووته. دې سره خبرې کوم. سلام علیکم. وعلیکم السلام وروره. ښه جوړ قربان ستړی مشي ښه راغلاست. خیر اوسې، مننه. نوم مبارک مو څه دی؟ نوم مې ظفر خان دی. ظفر خان څومره وخت کېږي خرما کاروبار کوي؟ زما خو اول کال دی او چې خرما کار کوم او دا باغ مې اخیستی. اول کال څنګه د زړه وکړه چې د خرما کاروبار شروع کړي؟ د خرما د تولید دی اورېدلې وه، د خرما د ګټې دی اورېدلې وه؟ بس د یو تجارت په حساب باندې دغه و بېروزګار و، موږ غوښته چې دلته ځان ته یو کاروبار او روزګار برابر کړو. ظفر جانه دې نه مخکې مو کوم کاروبار کوو؟
د دې نه مخکې مې ډرایوري کوله. ښه ډریوري ډېر ښه. خرما د دلته پخه شوې ده خرما؟ هو الحمدلله خرما پخه ده او تر ډېر اندازه پورې خرڅه کړې ده. سږ کال یې ننګرهار کې خرما ډېره زیاته حاصلات ورکړي دي. او انشاءالله بالکل. څومره حاصلات به ورکړي؟ تقریبا دغه باغ به د 800 منو 1000 منو په خواوشا کې خرما ورکړي. یوازې یو باغ؟ او یو باغ. زویمه زیاته به وي؟ نه اندا شی به وي انشاءالله. څو رقمه خرما دلته پیدا کېږي؟ دلته به تقریبا موږ سره 4-5 قسمه خرما به وي. دا مزدوران ستاسو لګیا دي شکي؟ او لګیا دي شکي. موږ ته هېڅ اجازه نه کړل شوه څو ځلې راغلو. دا ولې؟ دا باغ چې دی دا شخصي باغ دی. ټول شخصي دي؟ او ټول شخصي دي خو دلته کور دی پکې دی کور دی. هر باغ کې کورونه دي؟ او هر باغ کې دی کې دا د ګارد چې کوم دی د دوی کورونه پکې دي زنانه دي نو د دې په خاطر باندې نه غواړي چې ساري خلک دلته تللی که موږ چې ویډیو هم کوو نو موږ خپل هم شکر الحمدلله کورونه لرو که نه یا عزت لرو. موږ منظم ویډیو کوله یوازې د خرما تولید په اړه د هغه څوک چې شکی کاریګر هغو سره مو خبرې کولې. تجار خو هم دا دی پیدا که دا 1000 منه 800 خرما به چېرته ځي د خیره سره؟ دا انشاءالله دلته ننګرهار کې ټوله خرڅېږي. تاسو ننګرهار کې خرڅوئ؟ یو ګاک لرو د کابل نه چې هفته کې راځي او پیره 2 پیرې هغه کابل ته کوي نو ټول دلته ننګرهار کې خرڅېږي. کابل ته وړي؟ او کابل ته وړي. یعنې یوازې تاسو کابل ګاک لرئ؟ او یوازې لکه د ولایتونو په حساب یو ګاک د کابل لرو نو ټوله ننګرهار کې خرڅېږي. نور ملکونو ته خو ظفر صاحب نه ځي خپل؟ نه نورو ملکونو ته نه ځي. نه ځي که نه؟ نه. ښه خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. نو تاسې مصروفه سئ کار کوئ او خوشحاله اوسئ. قربان شم. ډېره مننه. هر کله راشئ. مننه قربان. لیدونکو سړک غاړې ته به مرزو هلته هم خرما پروشن کې شته دي. ډېری هلته دې باغونو کې خرما اخلي. د سړک په غاړې پلوري او د هیواد د بېلابېلو ولسوالیو ولایتونو نه خلک راځي دلته خرما اخلي. خپرونه د جوړو ملتیا مو وکړه. زموږ سره پاتې شئ. ماشاءالله یو څو خرما مې وخوړلې داسې دي لکه شات زړه نیسي. دا د وطن تولید دی او د خپل وطن خرما ده. دا د ویاړ ځای دی د خوشحالۍ ځای دی او که تاسې تازه خرما د وطن تازه تولید پکاري نو تاسې د سرکي چوک نه را دې خوا سخرودو طرف ته د میا صاحب سیمه د پیر صاحب دلته نو ډېرې کراشیګانې لګېدلې دي تازه خرما خرڅېږي. سلام علیکم. جوړ په خیر؟ خیر اوسې مننه. ډېره مننه قربان شمه. څه کې؟ ولا بس دغه د خرما راایستلې ده دغه د مکتب رخصتیانې دي او هیله لږ د یو څه ګټه وکړو د کور لپاره. ډېر ښه کوي. د ویاړ ځای دی ماشاءالله. مکتب کې څوم صنف کې؟ 10 صنف کې ننګرهار لیسه کې او دغه رخصتیانو هغه وختونه دي بس د باندې راوځي او چې څه کور ته څه ګټه ویسو او ماشاءالله ښایسته خواږه خرما د خلکو هم دغه هیله ده چې راشي او دلته خرما اوسه کې لږ وخوري. چکر ته راشي ښه د چکر زیاده سخرو ده او بل زمونږ ماشاءالله ښایسته باغونه دي لکه کوټي باغ شولو ښایسته بس تجاران به کې ډېر ښه تجاران نن سبا ورته راغلي دي. موږ باغونو کې پرې نه ښودو خلک به ښه پرېږدي انشاءالله پرېږدو مازدیګر کې د خیر سره هو موږ د سره همکاران یو دلته او ماشاءالله نن سبا چې ښه تجاران دلته راغلي دي موږ سره ډېره ګزاره هم کوي خرما کې او زموږ تاسو باندې تجاران خرڅوي؟ تجاران موږ باندې خرڅوي او بله خبره دا چې ځوانان یعنې تا نه په خپل کور کې ګټه کوي؟ خو څه وکړو بس همدغه حال ده نو او بله خبره دا چې ټول کارونه جوړ دي د خیر سره ځوانانو ټول بس ماشاءالله ښه کارونه روان دي سړک په سر ولاړ. څو ډوله خرما دلته پیدا کېږي؟ دلته خو ښه خرما هم شته سره هم ده او زیړ هم ده او یعنې الوبالو بالکل ښه ښایسته خوږه خرما ده که نه ته یې لږ وڅکه دغه ډېره خوږه خرما ده. خوږه به یي خامخا. بالکل مخکې مې وخوړه څو خرما مې وخوړلې او ښه خرما ده. واه دې سره چې چیمي که نه؟ چیمي بالکل. تازه خرما سره خلک چای څکي ولې نه چې او مازدیګر کې را چکر شه بیا به ښه ټیټ چیم در باندې وڅکو او هر کار مازدیګر ته خو به دا ناشته د خیره سره موږ او انشاءالله راشي. څه کال به څومره خرما تولید ورکړی په پیر سیمه کې؟ ډېر تولید به ورکړی شاوخوا بسونه شپږو باغ دي که نه؟ او شپږو باغونه خو بیا دغه د کوټي باغ چې به کېږي دا ډېره خوږه خرما او ښایسته غټه خرما لري. هر کال تاسو همدا د خرما کار کوئ؟ هر کال په رخصتۍ کې په 3 میاشتو رخصتیانو کې دلته موږ راځو او نو زموږ مکتبونه تعلیم ته وخت ورکوو. نوره ښه کوي. تعلیم مو وکړه چې په آینده کې
الله دې په هیڅ مجبوریت نه راولي خو چې کله مجبوریت راشي بیا لازمینو وې د بل د ژبې نه پیسې ایستل دا د تیږې نه غوړي ایستل دی بل ګرمي ده که نه سخت لمر او د تپله چې موږ دلته ولاړ یو خو حتمن به مجبوریت هم وي. نوم دې وانه غوښته مخکې زما نوم ولی الله محمدي دی. ولی الله محمدي صاحب راتلونکي کې تعلیم وکړه زده کړې وکړه په ښه سوي خپلو ارمانونو ته ورسېږي. همدغسې انشاءالله کېږي به ارمان. السلام علیکم. کاروبار کې د برکت امین. ملتیا مو وکړه خرما مشتریان هم تاسې ګورئ هغه مطلب ودرېده ډېرې شمېر خلک چې دی دلته نو دا تازه خرما خوښوي زموږ سره پاتې شئ ملتیا مو وکړئ. ماشاءالله دغه کوچنی ماشوم دلته خرما پلوري او په دې سور مرګ کې نو اولاد دی نیک صالح دی وي نیک عمله دی وي د بدعمله اولاد نه دی الله کافر هم وساتي نو کوم اولاد چې بدعمله شو بیا نو ګرځو پسې نو چې خدای نه هسته څه کارونه به کوي ته به خبر نه یې. السلام علیکم. ستړی مه شي. خیر سه. ډېره مننه. نوم دې څه شی دی؟ عبدالباسط جانه. عبدالباسط جانه څو کاله عمر دی؟ 12 کاله. 12 کاله ماشاءالله. دلته په خپله خوښه په رضا خرما خرڅې؟ نه ولا مجبوري نه خرڅو. مجبوري نه خو خرڅې لکه خپل په خوښه خرڅې که نه؟ هو. ماشاءالله. څوک خو دې په زوره نه راولي چې دلته ودرېږه کار وکړه یا روزګار وکړه؟ نه خپله راځو. په خپله خوښه. آفرینه. مورجانه پلارجان خوشحاله دي؟ او مکتب کې؟ او سویم صنف کې؟ دې کال څلورم ته ځم. ماشاءالله. سویم نمره به ځې له خیره؟ دسې دویم نمره یم. دویم نمره یې. دلته د سور مرګ کې ولاړې سخته نه ده؟ ولې نه د مجبوري نه نه وي. کور هم همدلته دی؟ نه ډرونټه کې. ډرونټې نه دلته راځي خرما خرڅوي؟ نور څوک د سره شته که ځان ته یې؟ نه ماما هم را سره ده. ماما دی. ماما دې سره شریک دی که ته د ماما سره کار کوې؟ زه ماما سره کار کوم. پیسې درکوي؟ او 100 روپۍ درکوي؟ ورسې 50 روپۍ. بس 50 روپۍ هم چې یې که نه دا هم ډېر شی دی غنیمت دی. 10 روپۍ چا نه وړه درکوي؟ نه درکوي که نه. ماما دی خامخا به مهربانه وي خرما به هم درکوي یخې اوبه به هم در باندې څکي نوشابې ډوډۍ دلته خورئ کور ته ځئ؟ نه دلته راوړي. څوک یې راوړي؟ یو خاله زوی مې. خاله زوی دې راوړي. خرما خرڅېږي؟ او ښه شکر ده. کومه خرما ډېره خرڅېږي؟ عبدالباسط جان دا خرما پکې ډېر پټېږي. دا کومه خرما ده؟ دا ښار نه راوړو دا ښه خرما ده. ښار نه راوړی؟ د ښار نه خرما راځي؟ او ښار کوم ځای نه؟ پاس پرمیاړۍ نه؟ او هغې ځای راځي. او دا به دغې باغونو نه ده. همدې باغونو کې اخلي. دا هم پخه خرما ده که نه؟ هو که نه. ستا دې درې څلور رقم خرما کې کومه خرما ده؟ خرما ده. دا خرما خورئ کله کله؟ او ګټه کوي؟ او ښه ده الحمدلله. عبدالباسط جانه غټ ارمان دې په زړه کې څه شی دی؟ غټ ارمان یا مې ډاکټر کې یا مې انجینر. ماشاءالله انشاءالله. وایي چې غوټې پسې وښې په لاس به درشي چا ویل چې سمندر کې ګوهر نشته. دا متل دی اورېدلی و دا شعر؟ نو چې ته کوشش وکړې همت وکړې زحمت وباسې صحیح ده. اوس خو رخصتیانې دي مکتب ته لاړ شي کورسونه تعقیب کړي خپل تعلیم ته پاملرنه وکړي نو انشاءالله خامخا به یو ورځ یا به ډاکټر وي یا به انجینر وي او الله دې ارمان پوره کړه. زه درته دعا کوم صحیح ده. خوشحاله اوسې خپل کار وکړه او کامیابي دې غواړو. څومره کوچنی بااستعداده ماشوم زموږ د افغانستان ټول وګړي ټول له ارمانونو سره تړلي دي. هر یو خپل ارمانونه لري. الله دې ټول داسې بااستعداده تکړه کوچنیان خپلو ارمانونو ته ورسوي. ملتیا مو وکړئ او زموږ سره پاتې شئ.
ماشاءالله لکه مخکې مې چې یادونه وکړه سړک غاړه کې ډېره ښایسته خرما خرڅېږي ستره خرما هم شته ښه غټه غټه زیړه خرما هم شته سلام علیکم جوړ په خیر خیرت ته بخیر یې ډېره مننه لږ را مخکې شه مخامخ کمرې ته مو ګوره نوم دې راته واره نوم احسان الله دی احسان الله کوم ځای اوسېدونکی سخرو د اوسېدونکی دا پیر صاحب سیمې دا د پیر صاحب زیارت باغ د خور موږ راوړو پیر صاحب زیارت پخڅه دا تاسو هلته اخلئ یا الله موږ اخلو څومره اخلي د ورځې ورځې اخلو شپږ منه خرما اخلو پنځه شپږ منه تاسې هر کال چې کله د خرما سیزن شروع شي بیا خرما تاسې اخلئ او د خرما کاروبار نه مخکې شی کاروبار کوي ولا مخکې فل حل کار نه کولو خرما کار مو شروع کړی مخکې وزګارو وزګار بس یو رزق یو سی کنه چې حلال رزق یو الله تعالی مخ ته ویسي نو د خوښۍ خوشحالۍ دا غټه خبر ده موږ لپاره وروره دا چې کله تاسو هلته په باغ کې والی بیا راش کوئ خپله نه هلته باغوان چې خپل مزدور نه ولي ورته مخکې نه که نه هماغه خرما شکوي هغې ته بیا جړي ورکوي تاسو ته په ټول درکوي موږ ته تلي بس ټول حساب دی دغې خلکو نه زه ډېر زیات ګیلمن شوم ولې بس په دې ګرمۍ کې ګوره مونږ رالو که نه په دې ټول شپږ اووه باغونه وګرځېدو اجازه یې رانه کړه من نه وځئ نه اوس غټه نه اجازه کړې سره دی ولې اجازه نه ورکوي دا اوس بند کړي ورم باغونه چې څو مه پرېږدې باغ کې چکر دپاره شي وډیو خو چکر ته نه راغلي خپرونه هم جوړوله دنیا ته ښیو چې د ننګرهار خرما رسېدلې و خلکو خرما وګورئ خرما ولا باغ اجازه نه ورکوي چې څوک پرېږدي استاده تاسو ته نو څنګه اجازه درکوي موږ خو لکه خریداران یاستو که څوک نه پرېږدي چې مفته ورشي چې پیسې ورکو بیا پرېږدي پیسې چې خرما واخلئ چې خرما والی ښه یو کیلو خرما په 100 روپۍ راځي استاد دا ریټونه دي که نه دا 100 روپۍ دغه 90 ده دا 80 ده 20 ده ښه دا کمرنګې چې ده څو ده دا کمرنګ دا 100 روپۍ دا غټه خرما ده ماشاءالله دا 90 ورکوو او دا دا په 80 روپۍ دا خو پخه نه ده که نه دا مثل دا خوږه ده خوږه ده او په خوږه خرما ده دا ښار کې هم خرڅېږي خلک شوقي خوري دا که دا کم عمره خلک زیات عمر والا خو دا نشي خوړی نه هغه به هغې ته خوري نه خرما ورکړه خوري نه خرما چاته ایښې ده ښه نرمه خرما ده نرمه خرما ورکوو همداسې ده که نه ښه نن سبا د ډېرو خلکو د غاښونه د ځوانانو هم خراب دي همداسې ده که نه خپله د خرما خوښېږي اوس ده ولا شي د خرما ګټې راته ووایه په ګټو یې پوهېږي ولا ډېرې ګټې لري وسه دا خو د ملا درد دی د خپو درد د ملا درد فرق دی ښه ډېره مننه قربان دې شم من نه خو لري وسه الله دې ژوندی لره ډېره مننه کوو ضرور نه ملتیا مو وکړئ دلته ډېر خرما پلورونکي دي ماشاءالله کوم 10-15 د اقل شلو پورې کراشي ولاړې دي خپرونه جوړو زموږ سره پاتې شئ بیا هم ښه راغلاست او هرکلی دا وه د ننګرهار د سهرود ولسوالۍ د پیر صاحب د سیمې د خرما خپرونه هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي تر بیا یوې نوې خپرونو کې ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو تاسې په لوی او بښونکي ستن تعالی رب باندې سپارو هر چېرته چې اوسئ ښاد یاد بریالي اوسئ د یو سوړه سوکاله تلپاتې افغانستان په هیله لوی الله مو مل د خدای په امان